2021 کال د اګست 15مه نیټه. هغه ورځ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام وپرځید. دا تحول نه یوازې د ځوانانو بلکې د ټولو لپاره ډیر حیرانونکی و. یو ډول ویره خوره وه. خلک د میدان هوایي خوا ته تلل، غوښتل یې له هېواده ووځي. دوی داسې فکر کاوه چې د امارات په راتلو سره هر څه پای ته ورسېدل او ژوند یې په خطر کې دی. خو د وخت په تېرېدو سره بیرته وضعیت عادي حالات ته راوګرځېد. د تحولاتو په لومړیو کې ډیر شمېر کسان له هېواده ووتل او اوس هم هغه افغان ځوانان او نجونې چې عمرونه یې تر 28 کلونو رسیږي او تیر 20 کلن عمر یې په جمهوري نظام کې تیر شوی دی، د هغوی ټولو لپاره په هېواد کې دا ژور تحولات یو څه عجیب دي. تر هغه وخته تر څو له نوي نظام او قانون سره ځان بلد کړي. په دې ځوانانو کې اکثریت داسې کسان هم شته چې په تیر نظام کې دنده درلوده خو اوس بیکاره دي او یا یې هم د مجبوریت په خاطر ځان په عادي کار مصرف کړی دی. د دې ځوانانو له ډلې یو شمېر وایي که چېرته نوی حکومت ورته کاري فرصتونه برابر کړي او ژوند یې په خطر کې نه وي نو هیڅکله به خپل هېواد پرې نږدي. خو یو شمېر بیا وایي چې دوی له نوي حکومت سره ځکه جوړ نه راځي چې په نظام کې ځوانانو ته ځای نه ورکوي او که ځای ورکوي داسې شرایط وړاندې کوي چې دوی یې نشي پوره کولی. دوی وایي په نړۍ کې نور هم ډیر اسلامي هیوادونه شته خو اسلامي امارت بیا له ټولو جلا پالیسي لري او سخت دریځي کوي چې په خبره یې په یو وار عملي کول به یې ډیر په هیواد کې پاتې ځوانان هم مجبور کړي چې خپل هیواد پرېږدي. دوی د مثال په توګه د نجونو مکتبونه تړل، پر ښځو سخت شرایط وضع کول او عصري زده کړو ته په کمه سترګه کتل د بیلګې په توګه یادوي. اول خو مهمتر از همه چیز تر ټولو لومړی مو په وطن کې سوله او آرامي مهمه ده. له هغه وروسته زموږ غوښتنې دا دي هغه ځوانان چې زده کړې کوي له مکتب او پوهنتون څخه خلاصیږي نو باید هغوی ته حق ورکړل شي او وظیفه ورته پیدا شي. که چېرته اسلامي امارت د خلکو هغه که نجونې یا هلکان دي د دوی حقونو ته ارزښت ورکړي نو زه فکر نه کوم چې کوم څوک دې له هېواد څخه بهر لاړ شي. فقط از امارات اسلامی میخواهی له اسلامي امارت څخه یوازې دا هیله لرو چې داسې شیانو ته پاملرنه وکړي چې ارزښت ولري. مثال زموږ اوبه دي چې نورو هیوادونو ته ځي چې هم له قانوني او هم له اقتصادي اړخه باید مالیه واخیستل شي خو زموږ او ستاسو اوبه 2-3 هیوادونو ته مفتې ورځي چې هیڅ پیسې یې نه اخلو په داسې حال کې چې زموږ دا اوبه لویه سرمایه ده. هغه نجونې چې اوس مهال په پوهنتونونو کې زده کړې کوي دوی وایي که چېرته ورته د کار زمینه نه برابریږي نو زده کړې کول یې بې معنا دي. دوی وایي زموږ غوښتنه دا ده چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې دی دوی ته د کار کولو او په هره برخه کې د لوړو زده کړو کولو زمینه برابره شي. شرایط باید داسې جوړ کړي هغه ځوانان چې غواړي په افغانستان کې زده کړې وکړي کاري زمینه باید ورته برابره وي. په هره رشته کې چې دوی زده کړې کوي باید نجونو او هلکانو ته زمینه د کار او زده کړو برابره وي. په خپله رشته کې داسې نه چې هلکانو ته ارزښت ورکړي او نجونو ته نه، باید دواړو طبقو ته په یوه نظر وکتل سي. په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې نجونې او هلکان هم وایي اوسني شرایط ورته ډیر سخت دي. دوی وایي پخوا به موږ په یو صنف کې د خور او ورور په څیر زده کړې کولې خو اوس دا چې نظام بدل شوی زموږ په ذهن یې هم ژور اغیز کړی دی. په صنف کې مو هم دا تغییر لیدل کیږي چې موږ 3 کلن صنفیان په توره پرده بیل شوي یو. دوی وایي اسلامي امارت د دې پر ځای چې لومړیتوبونو ته لومړیتوب ورکړي دوی پر ځای ځان په داسې څه مصرف کړی چې زموږ او زموږ د خلکو لپاره په ګټه نه دي.
مخکې له دې یو شرعي نظام ودلې افغانستان کې. موږ تاسې خدای نخواسته کوم کفري ټولنه نه ولو، مسلماني ټولنه ولو. ګرد مسلمانانو په ډېره ښه طریقه موږ تاسې درس ویل. دا پرده مطلب چې دوی وایي پارتیشن وکړئ، وخت چینج کړئ، ټایم چینج کړئ، پارتیشن وکړئ. دا زما په نظر یو لویه مسله نه ده چې دوی باید ورته پاملرنه وکړي. مخکې له دې باید داسې شیانو ته دوی پاملرنه وکړي چې د هغه د هېواد په ګټه ډېر وي. ارواپوهان په دې باور دي که چیرته یو څوک په دوامداره توګه په یو داسې چاپیریال کې ژوند وکړي چې له ټولو اصولو او قوانینو سره یې بلد وي، هغه که ښه وي که بد، نو دا سړی هم عادت اخلي. او بیا چې په ناڅاپي توګه یو نظام بدلون کوي او ژور تحولات راځي، نو طبیعي ده چې د ډیرو ځوانانو لپاره به یو چیلنج وي تر څو ځان ورسره عادت کړي. دوی وایي که مو په هیواد کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي، نو د سالم فکر درلودونکي به یو هم پاتې نشي. زه فکر کوم چې ډېر ابتدایي امکانات هم چې دولت په لاس کې لري، ابتدایي لاسنیوی هم چې د دولت په لاس کې شته، ابتدایي انسانیت او سړیتوب هم چې د دولت په لاس کې شته، هغه باید د دغو ځوانانو په وړاندې، د دغو شخصیتونو په وړاندې، د دغو استعدادونو په وړاندې، د دغو کادرونو په وړاندې، د دغو متخصصینو په وړاندې چې غواړي له وطن نه وځي، د دوی په اختیار کې کېږي. برعکس تر کومه ځایه پورې چې زه خبر یم او زه له خپلو ملګرو و اشنایانو سره احوال لرم، ورځ په ورځ ځورول کېږي، تهدیدېږي، محدودېږي. سیاسي شنونکي وایي اسلامي امارت د دې لپاره چې ځوانان او کادرونه مو په هیواد کې پاتې شي، نو اړینه ده چې په خپله پالیسي کې تغییر راولي او یو څه له نرمښت کار واخلي. دوی وایي اوس مهال داسې ښکاري چې د عصري او دیني علومو ترمنځ فاصله رامنځته کېدونکې ده چې باید امارت دا وضعیت کنټرول کړي، کنه نو د عصري زده کړو ټغر به ټول شي. په دې نږدې وختو کې چې موږ وینو ډیری ګمارنې چې کېږي، مسؤلیتونه چې سپارل کېږي و هغو کسانو ته سپارل کېږي چې هغه دیني زده کړې ولري او عصري زده کړې ونه لري. په دې سره ځوانانو ته دا ناهیلي پیدا کېږي چې یعنې ورو ورو په دې هېواد کې د عصري زده کړو ټغر ټولېږي. صحیح دلته پوهنتونونه شته، دلته مکتبونه شته، دلته پوهنځي شته او عصري زده کړې دوام لري، ولې که چېرته بیا د کار زمینه مساعده نه وي، کار څوک ونه کړي، دغه زده کړې مفهوم له لاسه ورکوي، بیا څوک نه وایي. ولې په ټوله کې هېواد پرېښودنه د بشري قوې، د انساني قوې ایستل، دا له وجوده وینه ایستل دي او سبب یې کېږي چې ټولنه ډېر زیاته متاثره شي. مونږ د علمي کدرونو د تېښتې یا له هېواده د وتنې شاهدو، مونږ د ډېرو نورو قدرونو چې هغه زموږ په د ژوند په هره څانګه کې هغوی کولی شو چې خپل کردار ولوبوي، هغوی له هېواده لاړل. اسلامي امارت بیا په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړي چې له هېواده تللي کادرونه او د تیر نظام کارکوونکي را دعوت کړي چې خپل هېواد ته راشي او له دوی سره یو ځای د هېواد په آبادولو کې برخه واخلي، چې تر دې دمه دا پروسه بریالۍ هم ده چې ډېر شمېر کسان هېواد ته راستانه شوي دي. په ټول نظامونو کې مې کار کړی دی، عربي ښوونځی، عربي پوهنتون، لوړ تحصیلات لرم او د وطن نه بیرون نه یم لاړم، دا وطن کې وم. اوس چې امارت اسلامي راغلی دی، خوشبختانه زه ډېر خوشحاله یم د دوی په نظام باندې. زه د جګړې ضد یم، اوس هم که څوک جګړې ته لمن وهي، زما هیله نه ده چې څوک جګړه وکړي. زما هیله دا ده چې دا اوس د هېواد کې سوله تامین شي، سوله راشي، زموږ افغانان سره متحد شي، یو شي. هغه څوک چې مرور دي یا بیرون وتلي دي ټول راشي هېواد ته، په یو اتفاق، په یو اتحاد باندې خپل وطن آباد کړي. د اسلامي امارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې ټول تللي کادرونه بیرته هېواد ته راوغواړي او په هېواد کې د پاتې وړ کسانو لپاره هم کوښښ کوي چې پر دندو یې وګماري. خو بل خوا بیا په هېواد کې شته ځوانان او کادرونه لا هم د تللو په هڅه کې دي او وایي چې امارت ورته تر دې دمه قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.